څه بک بک کورې راته څه چل دی هسې ما ویسې مېلمانه شم راته ښکاري ځکه مې ته کتل دلته د نظیر ماما د کور کم ځای دی نظیر ماما کوم نظیر ماما بچي یې څو دي 2 بچي دي یو زوی دی یو لور دی لور یې واده شوی دی او زوی په کور پاتې شوی دی تا هغوی کره دي د زوی یې څه نوم دی خالد الا نو ته خو بیا د میخانې مخې ته ولاړ یو شراب غواړې زه خالد یم که نه ته خو ډېر خاچټ وې په ډېرانو به ګرځېدې اوس څنګه دا څه چل دی دا وګوره چې ماشوم وي نو خامخا اوس شکر الحمدلله غټ شو زلمي شو اوس خو به د ځان خیال ساتو که نه ته خان فقیر ماما لوري که نه زموږ ترور چې په واده وه جی جی اوی د بلا بچې ته څنګه رالې یوازې بس زه څنګه رالم هغوی کره تلمه لږې ما بوځي نو هغوی څوک پاتې زما خو پلار مړ دی مور مې مړه د خور مې واده ده او زه ځان لیم زما دغه یو یوازې کور یې او که نه زه راځه لږې کور ته مې بوځه راځه چې اوس زما د چای اوس کم ښه ګرمې ګرمې ګپ په ولګو دمه به وکړې دا خو دې غټ کار وکړو ته راځه ګپ په نور بیل ته لګو خو دا راته ووایه چې په لار خو څه مسله نه وه که نه نه هېڅ مسله نه بلې دا خبره صحیح موقع ده رالې زمونږ چې هغه عثمان نه دی د هغه د ورور واده دی واده له به ته نه ځې واده له ته به کور کښېنې او خیر دی که موږ سره سودا لري که نه موږ سودا له کېدی شي لاړ شو که نه شاپینګ مې خوښې بس تا سره به لاړ شم شاپینګ به وکړې او خو واده له به نه دی بده خبره ده ګوره تا ته یې ویلي نه نو بده خبره به تا سره ځم که نه نو نه واده له به نه ځي بیا به د هغې نه پس خیر ته له چکردر کوم باغچې ته به دې بوځم چې کوم خوا ځي دلته زموږ کلي کډې مدېدا دا وګوره شنه پټي دي ښه مدېدا ولې علاقې دا وګورې دا اوس مټر کرلي دا دی ښه زه راشه لږې کور ته خو مې بوځه که نه دی خو بیا ځان سره بنګېږي څه سوچونه کې ډېر ژر به لیونی شي ستا په شان ښځه د چای په ایماندارۍ چې هغه خو به که لیونی نه شي نو روغ به هم نه وي د توت کلي بګا به رانه جوړېږي جامې به میشتي او په لارو کوڅو کې به ګرځم مطلب د سړي صفا خبره کو خلک خاوند د ځان تیار کړي نو خاوند خوشحاله شي ډېر د داسې جامو زم بیا بس ښار جامې واچوم نو ما ته پته ده تا چې دا ځان تیار کړی د دې به هم 3-4 روپۍ غواړې ما ته دې پته ده که نه او ته دا ما ته ووایه چې ستا دا لیور خو د 2 ټکو سړی نه دی تا ولې 100,000 روپۍ په ځان باندې ولګولې نو که هغه دی او که نه زه خو یم که نه ما ویلې یو 100 روپۍ به نورې راکړي بازار ته ځم لږه سودا پاتې د هغه به وړم خپله به در داسې ما ته کوم 10,000 نه چې 10 روپۍ هم را سره نورې نشته په ایمان دا مې له ټول قرض را واغستو ته به راله یا خوله ماتې او یا به نه ماتې او د خولې کې چې د څومره غاښونه دا ټول اوس بار پراته وي کله چې راواله خو ما له به پیسې راکړې ولې خدای ته وګوره ګورې په ایمان ما سره هم دغه ګلرحمان جلو به وشي قرض به رامانې وکړي بیا به رانه په قرض کې خلک ښځه بوځي دا ته څه کوې شرمې مې څه وایي خوله دې ماته شه ساجد ګاونډي ښځې راته رینګ کړی وه بیا ښځې نه خاوند هم راله پیسې اخیستې دي قرض بیا هغه دې هم خاوند ته وویل چې را به کړي ښه درته پته ده ښځې چې دونه مې ځان قرضداری کړی دی نو خیر دی لږه ګزاره کوه زما غریبۍ ته خو ګوره که نه چې ښځې نشي ساتلی نو مې کوئ پوه شوې که نه دا څه وې ته په څه ته ما ته دا وایي تا له ما څه نه دي راوړي دا ما له څه وروړي دي دا جامې دي دا مې له ورور پیسې رالېږلې دي نو په هغې مې ځان له واشه نور زما څه دي د سبزلي ماماري د میخې نه زیاته ډوډۍ خورې ته وایې ما څه خوړلي دي وایي نو هغه روټۍ هم زه اوس کور کې نه خورم دې کور کې نور څه دي دا یو کټ او نور هېڅ هم پکې نشته ښځې ته دا منې د ښځو چې مخ ته یې ګورې نو په ایمان ته به وایې چې کښېنم ورسره چې تاسو سره سړی کښېني ته به وایې قرضداري سره ناست یم بس اوس بانې مه کوه که زړه دې څو کرغېږي ما به بازار ته بوځې او ورور ته دې وایه یو 10,000 تې قرض راواله بیا به یې وله ورکړم اوس راته نشته که نه وایي هغه غریب خو ما له 100,000 راکړي او ما دې ویل بازار ته دې بوځم بس دا جوړې راله واخېسته او یو جوړه به راله سدو راوالي یو به راله نکتیزو راوالي یو به راله ولیمې راوالي او یو به راله جنج راوالي ته ما ته دا ووایه هغه دې نور مې رینګ وکړو ته ډمه یو که ښځه یې به دې نه کېږي هغه وګوره رینګونه کوي خالد راته صبر وکړه هغه به راته هلته ولاړې نو اوچتوم وایي ستا ورور څه 100,000 روپۍ کم دی نه اخو د پردو کوټو نه ناوې راکوځئ خرڅئ هغه سره 100,000 روپۍ کم دی نه راځي که ناوې راکوځو کس کې کار روزګار خو کوي که نه ستا په شان خو ته خو غلا کې غلا ښځې نو تا غلا ته جوړ کړم که نه دا یې عزت کار کې خو خدای شته که ښځې ساتلی کېږي نن سبا 600 دیاړي د هغه هم په 6 ورځو کې چې ته یو دیاړي نو تا له زه څه وکړم او ستا فرمایشونه داسې دي که داسې د مریم نواز هم دونه فرمایشونه څونه چې ستا دي خدای دا پلار ړوند کا
سم دم خان له ورکولم نو د خیر مار له ورکم چرته کې به د سکول وروز به غټ نوکر وي نوز به نه کوله که نه دیاړي یا الله توبه په ایمان که ته د چوپړو چنګړیم کړی وی که نه او صله غټ خان یا د مړ د مخ ته دي ګوره ته چې کله دا خبره کې که نه نو شیشه کې ځان ته ګوره بیا دا خبره کوه شیشه کې نه زما بس به چې دی که نه دغه والا راتلو پیلټ به ما بس راتلو ما بس غټ غټ رښتې راغلو بس د کلي خان راغلو په ایمان ما ته وګوره د کاڼو بوجۍ به درته واړم نه مخې ته بیا که د خان له ورکوي او کومه لیټر له دې ورکوي زمانې په فخر د باچا اوس د پوډري سره خدای بدنامه کړمه نو که سره د کاڼو بورې سو چې د کاڼو ټرک م اړوس مې څوک نه کوي دوران مې لاړو هارون مې رنګونه کوي ته لکه پردې کور دی خو رانه نوم زده که نه هغه به لازمي وي چې بازار ته ځو یو دیم خدای دونه کمکل پیدا کړی چې څوک وو زه ورشم چې رنګ ماله ورکړم اوس لمبر نه اوچتئ دا نمبر ولې نه اوچتې خدای دې بي خو واسه موبایل مې درې پاور پښې چارج پکې نشته ما ته اوس رنګونه کول بار ته ولاړم او ته دلته ناستئ مړه هغه پوډري سره مې جنګ باندې وم هغه سره مې جنګ کول عثمان هله دماغ خراب کړلو پوډري پکې څوک دی عثمان ته خدای دې بي خو واسه او خو سم دم سړی دی خو له سمه خوا ته اوس په دې ووایي ګورې د غصې نه وې ما د غوسې نه وې نو څنګه چې لکه وځو هغسې کو نه او بله بله دې څنګه هغسې کو نه هغه د خدای بي خو بس هغه بیا ګاونډیانو کره تللي دي او داسې کار دی که نه زه دله بل واسکټ ولم ته خو چې شوی دا واسکټ بدل نه کړي دا مې د نیا د لاس نښه ده که نه وایي دا نیا دې خو دې اوس شرموه دا خو پخوانی اصلي واسکټ دی دې کې څه چل دی اوس خو بېکار ایسته وخیږي د مرچکي وعده دی او دا واسکټ به بدل کړي نور به هم نه شرمې ښه ورشکې واده کې داړو د واسکټ اچوم نه مې اچوه نه یې اچوم بیخي وځه ځو ځو نو وایي نو چې عثمان نشي لګي پیسې به راله راکړي پیسې تاسو نشته خو نه که نه چوپ شه هغه ستا بیا رزق کوم اسمان شو ځان دې راورد کوم رزق کوم اسمان نه شو ما له پیسې راکړي راځه چې جامې درله واخلمه د دې مخ ته ګوره او جامو اغوستلو ته ګوره خو چې غرمه شي د باتنګڼو بي پې ورشي دی راشي دی ما ته نه دی معلوم مړه دا ستا خبره د بازار ته یې بوځمه دا نو چې بوتله نو بوتلې به دې وکړه څه ته داسې کار وکړه نغدې وله ورکړه مړه بازار ته بیا زه بوځم ځه نوی چې دا نه په لاره باندې لاره نه دې ما څه شوه چې زه نه زه به ورسره پیسې ګورم دا شاخیل ما ته معلوم دی جیبونه به ورسره ټوک پیسې نه وي تیرې به دلته دوکاندار نه سپلۍ والي پیسې به بیا په ما ورکوي پیسې به تا نه ورکړي ما له په قرض ورسالي خو بس مال یې اخلي څوک دی دا څه بې قامه سړی دی تاسو خو قام قبیله نه وه تاسو قام قبیله نه وه دا شکر وباسه چې ما د له نوم درکو ستا خپل نوم نشه نو مونږ له به څه نوم راکړي دا خو سپینه والا دی پچې به ګرځي او دې اوس مونږ ته خبرې کوي ایمان یو دوه درې ورې خبره به ختمه کړم زما دونه دماغ نشته دی بي وه په دا خوله پوهې که دا خور دې پوهې که د یې عزت ژوند تېری که نه نو دا ژبه به کنټرول کوي ورې هاي عزت ژوند خلکو تېری که نه چې ښه سړی وي ته ته خولې بنده که ته ځه وبخر خپلو که ما ته هغه کس ولاړ دی مونږ څو کس مړه ستا بسې یو کس بسې دی مخ ته دې وګوره څه وبخور وکړم څوک درته ولاړ دي حتی اوس خلک هم راوستي نه چنچې والي یو کس دی هغه سره مو ته وبخر وکړه ته ځه څوک دی چنچې والا اوس په ایمانداري چنچې والا هم رامانې وي څه کې کرۍ مرۍ دی ورته زما یاده کړې که نه په خپله دې ورکړې ما راوستې خو تا په ما پسې حساب نه کړي او که نه ستا خو چې سړي بېکار تېرې تا ته خو ځان له د 10 روپو درک نه لري که ته وبخر وکړه څه کس به ولاړ دی څوک دي څوک ولاړ دي ټول ګوره مو ولاړه ده که نه وایي ته ټول نور دې ولاړه او دا څه په مصیبت راوړېدو دروغ وایي ټول نور مې راغلی د بشه ورته ویې راشه خدای دې لیوني کړه چې اوس که که نه سړیه زما رور یره ته د باشه په باش شي منډه وهه داسې لاړه په کومه ځې هلته د مرچکي کمره ده داسې ووړه لور مې راغلی ده دا ګوره دا څه خاله دی لور مې راغلی ده کراچۍ همدا که یو تر لور مې هغې هم بارو درولې ده تاسو خاندان خو له شارسدي نه دونه نه وړېدلې کراچۍ ته څنګه ورسېده هغه کراچۍ کې د من ستا خو سپکه خوله د سپک انسانه نه څنګه ده واده شوې ده بیا هغه تر مستړی به شي وایي که راځه نو ته بار ولاړوي بار ولاړو کېنه راځه په ګوره مسقام خو یې نه کېنه راځه کوشه ته پاره شه وته وې دا مې د ټول د لور قانون دی که نه اخوا ګوره خدای دې تباه کړه دا مې خاوند دی زه ډېر د هغې عزت یې ورکوم ډېر د هغې عزت دی او داسې کار وکړه دې خوا وګوره ورشه بوتل راواله
دا خوري ډېر نه بوتل راواله ورشه راوړم کنه یاره یو 2 منټه خو مې پرېږده ورشه بوتل لاړه اوسه ورشه بوتل به راوړم مړه خیر دی خفه نشي دا سترګې لږ زلفې غونتې نه دي نو بوتل راوړم دا چا کله راوستم دا مې خاوند دی سړی دی وګوره هغې نه پورې خاندېر ځای کې خپل ځان ښیي دا جنۍ ده نه خفه لاړه نه شي زه نه ځي منډه ووهه څنګه یې خورې ښه شکر دی ترور څنګه وه بس ترور ښه به ته وایې که نه ته څنګه یې واده نه پس د ژوند څنګه تېرېږي خور یم بس خورېدل لږ زوی دا کچه کچه کورونه تا خو مزې وکړې والله د خاوند مې دی دونه فضول انسان دی والله ستمه دا مې د ورور سره خدای خوږي دا زړونه لا ده اغوستې ده هېڅ هم نشته ولې هغه دونه تش پاڼې دي چې تا له کپړې هم نه الیسه دا ته څنګه ژوند تېرې ورسره اوی خورې بس کوم دا پیغلتوب ښه وي هغه سم خیرمار دی دا ټول کار تا وکړه ترور لور دې بار راوړې دا ګوره دا عجیبه کار دی خدای دې تباه کا پوډري څه شو چېرته لاړو ته لږې بوتل په بوتل پسې راغی خدای خبر چې چېرته به تللی وي د هغه هم زړه نشته اوس ګوره چې ده تا له بوتل لوړو بیا وایه مشر ورته خو له بوتل راواله مونږ ښځې یو دوه خبرې به خبره وکړو نشته خورې بس ناست دی هغه څادر خو که هغه که نه نه بس خیر دی نه ما له حیا راځي بل